السلام علیکم یو ځل بیا ښه راغلاست کریټیو میکس سټوډیو ته. زموږ نننی ټاپک پین ټول دی. پین ټول کې موږ پین ټول پریفارم کرویچر ایډ انچر پوینټ او ډیلیټ انچر پوینټ کنورټ پوینټ ټولونه راځي. د دې شارټکټ پی دی تاسو ښکاري پین ټول زه سلیکټ دې کې موږ مختلف ډیزاینونه خپل ځان نه جوړولی شو او دې کې موږ سلیکشن ماسک او شیپ هم کولی شو. که تاسو ته دلته پیتخې او که شیپ تاسو کې تاسو ته ښکاري هغه ټول ورک غوندې شي او که تاسو پیت کې تاسو ته ښکاري دا بیرته راشي. دلته دې کې موږ مختلف ډیزاینونه جوړولی شو لکه دغسې. نو دلته ما پیت سلیکټ کړی ځکه هېڅ هم نه سلیکټ کېږي. دې باندې چې زه هر یو باندې کلیک کوم هماغه جوړېږي. لکه سلیکشن باندې ما کلیک وکړو سلیکشن شو، ماسک باندې زه کلیک وکړم ماسک شو، شیپ باندې زه کلیک وکړم دا شیپ شي. دې نه بعد موږ سره راځي پریفارم پین ټول. دا پنسل غوندې کار کوي چې دا هر خوا ته موږ وړو هماغسې شیپ جوړېږي لکه داسې. تاسو ښکاري دا چې کومې خوا ته وړئ هماغسې شیپ جوړېږي. ګرد ګرد هر رقم تاسو دې کې شیپ جوړولی شئ. دې نه بعد موږ سره راځي کرویچر پین ټول. دې کې موږ دغسې دا په دوه رقمو موږ استعمالولی شو. دوه رقم ته باندې موږ دا استعمالولی شو. یو دغسې سرکل غوندې که دې باندې تاسو کلیک وکړئ دا پوره کېږي. تاسو دا کتلی دا پوره کېږي. دې کې ما اوس یو دا پیج خیر مې سلیکټ کړی. دې کې دا یو هم نه راځي. که زه شیپ باندې کلیک وکړم دا شیپ جوړېږي. او بل د دې کار دغسې چې دا شیونه نور هم ګول کولی غوندې شي. هر یو باندې چې تاسو کلیک وکړئ دا ګوره دا ګول کېږي غوندې نور هم تاسو دا کتلی شئ. دې نه بعد موږ سره راځي ایډ انچر پوینټ ټول. نو ما دا فی الحال دا سلیکټ کړی دی. دې کې زه هم دا هم سلیکټ کولی شم. تاسو دا کتلی شئ. بل زه لږ سلیکټ کړم تاسو ته باید دا دلته لږ ښه ښکاره شي. دا وګورئ دلته زه انچر پوینټ اچولی شم. دې نه بعد موږ سره ډیلیټ انچر پوینټ راځي. تاسو دا کتلی شئ. دا ما ډیلیټ کړو دا دغسې شو. دې نه بعد دې کې یو بل کار هم تاسو کولی شئ. پین ټول کې تاسو چې دا جوړ کړو او زه دا ډیلیټ کړم دا هم چې وکړو دې کې پین ټول ته راشئ ایډ انچر پوینټ دا هم چې وکړو یو کلیک هم وکړو دې کې دا هم چې وکړو دې کې به راشئ کنورټ ټو پوینټ ټول. دې باندې چې کلیک وکړئ دغه تاسو ته ښکاري دا داسې کېږي. او د دې شارټکټ هم دی خو هغې کې دومره صحیح نه کېږي. الټ چې ووهئ تاسو دا یو سایډي کېږي بیا. نو که تاسو دا همدې باندې کلیک وکړئ د کنورټ پوینټ ټول باندې نو تاسو دا داسې کولی شئ. دې نه بعد که تاسو ایډ انچر پوینټ ووهئ دې نه بعد تاسو راشئ کنورټ پوینټ ټول باندې کلیک وکړئ بیا ایډ انچر پوینټ ته لاړ شئ نو تاسو ته ښکاري دا دغسې کېږي. دې کې بیا موږ دا ډیلیټ کولی هم شو. تاسو ته ښکاري دا اسانه طریقه چې ډیلیټ کړي. نو زموږ درس نن دلته پای ته ورسېد. زموږ یوټیوب او فیسبوک چینل درس ته سبسکرایب کړئ تر څو نور پارټونو ته لاسرسی ولرئ. مننه.